بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو، د ناڅاپي پروګرام سره زه یم ناظم علي سحر او ما سره زموږ ملګري ناست دي. خوب محترم بشیر احمد ظهیر صاحب دی، جاوید شاه درمان صاحب دی، محمد زکي دی، عنایت بھائی دی. نو موږ د راج محمد همدرد په سټوډیو کې ناست یو، اتفاقا ټول راجمع شوي یو. نو ملګرو خواست وکړو چې یو څو خبرې وکړو، یو څو غزلې ووایو، خپل کې لږ ګپ شپ ولګو. نو امید لرم چې ستاسو به هم زموږ دا ګپ شپ خوښ شي. دا مېلمانه موږ له ډېر سپیشل او ډېر خصوصي ډېر د لرې نه راغلي دي. ته به زما طرف یو شعر ډالۍ شي، وایي دا خو منم چې په راتلو کې به تکلیف وي درته، دا خو منم چې په راتلو کې به تکلیف وي درته، زما بلنه په اخلاص ته خامخا به راځي. نو زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر فخر کوم چې دي راجمع شوي دي، یو ځای شوي دي. د بشیر صاحب نه به څه وورو، لومبۍ سټارټ به دې نه واخلو. ما ته ستا د مینې په لومبي قدم څه پته وه، ما ته ستا د مینې په لومبي قدم څه پته وه، او دې دیوانه زړه ته د کرم ستم څه پته وه. خیال کې مې د وصل د امید په هوا سیل کوم، ما ته د هجران د طوفاني ماتم څه پته وه. او نه به وم رسوا، نه به په کاڼو چا ویشتلی وه، ما تازه ماین ته ستا د کلي چم څه پته وه. ما خو وی چمن دی پکې صرف دا ګلونه دي، ما خو وی چمن دی پکې صرف دا ګلونه دي، ما ته په چمن کې اوس د مار لړم څه پته وه. ډېر ښه ځان به مې ساتلی وو په وخت کې خبر وې زه، ما ته د نادرسه د ناشنا عالم څه پته وه. ډېر ښه. ته چې په کم دام او په کم دم کې بندي شوي، ته چې په کم دام او په کم دم کې بندي شوي، ما ته اوس د هغې دام او هغه دم څه پته وه. دا خو ستا د غم د څو زراله د زهیر سره، چاته د دې خیال چاته د دې قلم څه پته وه. قدرمن پروګرام کې بیا شمولیت کوو. غواړو چې جاوید شاه درمان صاحب نه تازه کلام وورو، که چېرې هغوی موږ سره شریک کړی را مننه به وي. تازه خو نه دی، خیر خو زوړ دی. هغه نه مخکې یو دوه بیتونه چې لا سلته کې څه معنه چې خپې دې وي، لا سلته کې څه معنه چې خپې دې وي، ژوند مو ښه کېدی شو خو پیسې دې وي. لا سلته کې څه معنه چې خپې دې وي، ژوند مو ښه کېدی شو خو پیسې دې وي. او ستا معیار زموږ د وس نه وتی و، ستا معیار زموږ د وس نه وتی و، خوا کې را سره وي غزل چې در نه وغواړم زړه مثال خبره کوم، چې در نه وغواړم زړه مثال خبره کوم، رد عمل به دې وي څه مثال خبره کوم. او زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوې، خرابوي دې رانجو مثال خبره کوم. زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوې، خرابوي دې رانجو مثال خبره کوم. او د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم. لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم. موږ د پس راغلی په سترګو کې دې څه راوړي، موږ د پس راغلی په سترګو کې دې څه راوړي، مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم. موږ د پس راغلی په سترګو کې دې څه راوړي، مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم. او زما د درد به درته وشي اندازه درمانه، چې زه شم ته شې زه، زما د درد به درته وشي اندازه درمانه، چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم. چې در نه وغواړم زړه مثال خبره کوم، ردي عمل به دې وي څه مثال خبره کوم. دا درمان صاحب هغه راته ووایي ماتم که په لرګي کوي نو څنګه به خیر دی تر زهده پورې جهاد یې غېږ ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي، ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي، مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي. د ټول مریارۍ لذا وادي به سړی وکړي، په څوک یې عارضي کوي نو څنګه به کوي. سترګو سمندر کې که خطره د امید وکړي، سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي. دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي، خاطر به د تندي کوي نو څنګه به کوي. دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي، خاطر به د تندي کوي نو څنګه به کوي. په بره ملکڼ کې د پښتو سړي ته وایه درمان به بینګي کوي ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي، مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي. بشیر صاحب نه به څه وورو نوی یا زاړه؟ زه
چې یا جانانو یا هجران شو جانان نو په احساس کې زما دغه ارمان نو څه خبر هم د رقیب د ظلم زوره زما د سره سجان او پهچان نو څه خبر هم د رقیب د ظلم زوره زما د سره سجان او پهچان نو او رانه پاتې شو په لاس کې د غمازو چې مې تا ګریوان ته لاس کې ګریوان نو رانه پاتې شو په لاس کې د غمازو چې مې تا ګریوان ته لاس کې ګریوان نو چې شیدا شو له پتا عقل تلاړ کلی مخکې زهیر دومره نادان عنایت تاسو ووایئ د صاحب شاه صابر صاحب څه ووایه زه به د کاجوي صاحب یو دغه ووایم غزل چې زما ورباندې زړه راغلی دی دا تصویر دې څومره ښه راغلی چې زما ورباندې زړه راغلی دی دا تصویر دې څومره ښه راغلی دی دا خو ته کوې خوړل په غټو سترګو خلک وایي که لیوه راغلی دی په یو کلي کې مو داسې اختر تېر کړو نه ورغلی یم او نه راغلی دی په یو کلي کې مو داسې اختر تېر کړو نه ورغلی یم او نه راغلی دی او ستاسو ډېره زما کمه رسېدلې دې خبرې له مې تره راغلی دی ستاسو ډېره زما کمه رسېدلې دې خبرې له مې تره راغلی دی او د سپین مخ د جومات ور رانه بند نه کړې خیال مې زړه ته د مانځه راغلی دی بس په دې جرم یې ښځه کړه طلاقه په روټۍ کې یې ویښته راغلی بس په دې جرم یې ښځه کړه طلاقه په ډوډۍ کې یې ویښته راغلی دی د بخت چې مې بیدار نه شو صنمه دا ځله جوړبوده راغلی دی کاجوري صنم صاحب ډېر ښکلې زکینه به څه واورو صاحب شاه صابر صاحب غزل که را سره شریک کړی خبرې د صاحب شاه صابر صاحب یو څو شعر به ووایم که راته یاد وي چې د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کې لیونې مازدیګر د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کې لیونې مازدیګر ما په جنت هم بدل کړی نه دی محبت د میکدې مازدیګر ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت د میکدې مازدیګر سم د ماښامه تبې ونیومه تا راته کړی مې خیرې ډېر ښکلې بیا ووایه سم د ماښامه تبې ونیومه تا راته کړی مې خیرې مازدیګر او اخري شعر دی پکې ناظمه چې زمونږ کوڅې ته دې که ته روان وې ما صابره ما دې دې مازدیګر ډېر ښکلې ډېر بشیر صاحب بیا راوبلو بلنه به ورکړو وایي دا په یو غزل دا خو ما دغه کلمې دی وتېر بیا ووایي څوک شوګیري په امیدونو د سبا واخلي څوک شوګیري په امیدونو د سبا واخلي اکثر سبا ته پاتې هم نشي پناه واخلي زما د مړ ارمان وجود خاورو کې مه پټوه زما د مړ ارمان وجود خاورو کې مه پټوه کیدای شي بیا چېرته ژوندون ومومي ساه واخلي زما د مړ ارمان وجود خاورو کې مه پټوه کیدای شي بیا چېرته ژوندون ومومي ساه واخلي د زمانې د هر آفته به محفوظ وي مدام د سرببرو لیونو چې څوک دعا واخلي او د زړه په سترګو کې نظر د هغه چا منمه د زړه په سترګو کې نظر د هغه چا منمه مینه چې پرېږدي د دنیا غم د عقبا واخلي د ژوندون په تېرېدو کې هېڅ تاخیر نه لري خو لږ ساعت له د دنیا خوږه هوا واخلي او د حقیقت په لار زهیره سترګې وغوړوه چې په تیارو کې دې نظر له د رڼا واخلي درمان صاحب به موږ سره یو بل غزل شریک کړي د غزل نه مخکې یو څو بیتونه د راز محمد همدرد فرمایش باندې چې بدل د هر چا د جوسي رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی بدل د هر چا د جوسي رنګ دی زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی زما د تور رنګ پسې ولې خاندي ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی زما د تور رنګ پسې ولې خاندي ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی هر غړی د خپل جبې اوړم په ما خطلې د هغې رنګ دی بیا وایه د خپل جبې اوړم په ما خطلې د هغې رنګ دی او بې حرمتي دي د انسان کړې ده په وینو سور دي د نیزې رنګ دی بې حرمتي دي د انسان کړې ده په وینو سور دي د نیزې رنګ دی درمانه دی د غربت نښه ده چې پیکه د پټې رنګ دی د غربت نښه ده چې پیکه د پټې رنګ دی او غزل د دومره غریب وم چې ګډلو له ایستنه نه وه بل هم د زما په بسپورې له بله نه غریبي داسې چې ازغې هم په ازغې وباسم او قسمت مې داسې چې په
بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل. نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه، د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله. د ښار کوڅې ټولې پخې وې، چېرته ونه نه وه. زرمانه تللی مې کدې ته واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخښنه ډېر ښه ډېر ښه درمان صاحب، ډېره مننه. بل څه درته یاد دي داسې په خپله خواښه اخري ووایه بس دا محفل به ختم کړو. مې شراب دي خوله کې هم ترېنه توبې وباسي، مې شراب دي خوله کې هم ترېنه توبې وباسي. داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکدې وباسي. احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي. دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي. که چېرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ، زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. که چېرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ، زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. او په ډېرې بخښنې سره چې دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي، دلته کې هر سړی ملا دی او فتوې وباسي. دا غلام ابن غلام درمانه مه ویښوه، دی کې څوک نشته چې خبره به د خولې وباسي. زبردست، ډېره مننه، اجازه اخلو، والسلام.